سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، نن مې ستاسو دپاره د یو داسې اصلاحي، جذباتي او عبرتناکې ډرامې کیسه راوړې ده چې د کور د مسلو، لالچ، ظلم د سزا په حواله ډېر دروند او مضبوط پیغام لري. د دې ډرامې نوم دی د مور غېږه. په دې ډرامه کې د پښتو فلمونو او ډرامو یو لیجنډ سټار جهانګیر خان د خپل فن مظاهره کړې ده. د جهانګیر خان سره په دې ډرامه کې ریاض ډالر، علمگیر باچا، دلبر خان، علي اکبر، فایزه او داسې نورو خو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. ګرانو کتونکو، د کیسې شروعات له یو داسې کورنۍ نه کیږي چې په ظاهره خوشحاله ښکاري، خو په حقیقت کې د دې کورنۍ د خلکو په زړونو کې د مینې په ځای نفرت، حسد او لالچ ځای نیولی وي. په دې کورنۍ کې یوه مور، 3 زامن او یوه لور ژوند کوي. له 3 زامنو نه یوازې یو زوی د مور خپل زوی دی. 2 نور زامن یې میرني دي. مور د خپلو میرني زامنو سره مینه نه لري. د هغې ټول پام یوازې خپل زوی ته وي. همدا رویه د کورنۍ د مسلو وجه ګرځي. ورځ تر بلې د جایداد مسلې راپورته کیږي. مور او د هغه خپل زوی دا احساس کوي چې که نور وروڼه موجود وي نو جایداد به ټولو ته ویشل کیږي. په دې وجه مور او د هغې خپل زوی دا سوچ وي چې جایداد ټول موږ ته راپاتې شي. د لالچ اور دومره زیاتیږي چې دوی د خپلو وروڼو په ضد پلان جوړول شروع کړي. په شروعات کې دوی د ورونو سپکاوی شروع کی، خو کله چې په خپل پلان کې ناکام شي نو نورې خطرناکې لارې پلان کوي. هغه یو جادوګر ته ځي او غواړي چې خپل میرنی رور له منځه یوسي. د پیسو او جایداد لالچ دپاره هغه غټ ظلم ته تیاریږي چې د انسانیت ټول اصول تر خپو لاندې کوي. له دې وروسته په میرني رور عجیبه حالتونه را پیدا کیږي. هغه ورو خپل ذهني سکون له لاسه ورکوي، کله خوشحاله وي، کله غمګین وي، کله بې ځایه خبرې کوي. هیڅوک نه پوهیږي چې د دې تر شا د مور او د هغې د خپل زوی خطرناک پلان پروت دی. ورځ تر بلې د هغه حالت خرابیږي او په آخر کې مړ کیږي. خو ګرانو کتونکو، د ظلم کیسه دلته نه ختمیږي. خدای د هر ظالم حساب اخلي. داسې کیږي چې مور د فالج په مرض اخته کیږي. هغه مور چې یو وخت بیا د نورو د تباهۍ پلانونه جوړول، اوس د خپل بدن د حرکت توان نه لري او په آخر کې د مرګ په خوب بیدیږي. او د مور خپل زوی په اکسیډنټ کې هم مړ کیږي. ګرانو کتونکو، د دې ډرامې تر ټولو ښه پیغام دا دی چې ظلم، لالچ او بې انصافي کله هم ښه انجام نه لري. انسان تر محدوده وخته پورې خپل جرمونه پټ ساتلی شي، خو د حق او انصاف نظام داسې دی چې یوه ورځ خامخا د هر عمل انصاف کیږي. دا ډرامه موږ ته دا هم ښیي چې مور باید د خپلو اولادونو ترمنځ فرق ونه کړي. ګرانو کتونکو، د دې ډرامې ټولو اداکارانو خپل کردارونه په ډېر ښه انداز ترسره کړي دي او دا ډرامه په ډالر ټي وي باندې اوس هم اپلوډ شوې ده. تاسو یې کتلی سئ. ګرانو کتونکو، تاسو په کمنټس کې راته ولیکئ چې په دې ډرامه کې کوم اداکار د خپل کردار سره انصاف کړی دی. تر بل ښه او خوندور پروګرامه پورې ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.